چې موږ ټول افغانان پښتانه په ویاړ کوو. اجي اجمل زاده صاحب سره ولاړ دی. ستړي مشئ چې په خیر علي. سلامت شئ، خوشحاله اوسئ. مننه تاسو هم ډېره زیاته صاحب. تېر ورځو کې تاسو د استقلال امارات 41مه کلیزه ډېره په شانه شانه ډېر په درست سره لمانځله. د ټولې نړۍ نه مو ته میلمانه راغوښتي. دغه چې کوم احساس و داسې کومه جذبه وه چې دې ته یې راوپارولې دې کار ته او دا کار دې وکړه او دا چې دا په دغه ځای دا خبره خو ودرېږي نه چې یو خپرونه دې راجوړه کړه یو غونډه دې راجوړه کړه او بیا به چې د ښه په ارامه په سا کښېني دا ملګري به دغسې متحرک ساتي. بله، د دې غونډې دایرول جوړول دا اصلا کې د افغانستان او د متحده عربي اماراتو د 40 کلنې د دوستۍ تجلیل او څنګه کې د دوی ورځ هم ولمانځله. او بل دا دی چې په متحده اماراتو کې تاسو معلومه ده تقریبا 250,000 افغانان زموږ دلته ژوند کوي چې د اظهار د یکجهتۍ او د دوی د دې خوښۍ د سره د قوم سره وکړو د متحده اماراتو عربي اماراتو سره. نو دا فکر کوم چې موږ ټول افغانان لپاره د خوشبختۍ لامل بو ان شاء الله. او په دې کې باندې هم کوشش کوو چې موږ دلته ټولنه ولرو، یو رادیو ولرو او ترڅو د ملتونو د قومونو ترمن د روابط نور هم کلک شي. دا هدف و دی کې. او چې لکه دلته خو زموږ ډېرې نیمګړتیاګانې ډېرې کمای ډېرې کمزورۍ دي زمونږ قام هم ډېر عجز دی ډېر. خو ستاسو په شان شتمن خلک او تجارت کوله خلک پکې لکه شته نو تاسو ته د قام او خلک او ولس ته سترګې راړوي. که تاسو وګورئ چې د دنیا ډېر واړه واړه قومونه اوسي چې په هر حواله زموږ برابر نه دي. هغوی خپل یو ټولنیز او کلتوري مرکز هم لري او زموږ د افغانانو دغه مرکز نشته. او ستاسو خبره خلک اوري او تاسو د خبرې چل هم درځي. د دې په اړه هم پکار دی چې تاسو سپیکر وکړئ د افغانان متحرک دي. حتما یگانه علت چې دا ده چې موږ غوښتل چې د ملتونو ترمنځ متحده عربي اماراتو او د افغانانو ترمنځ د روابط نور هم پیاوړي شي، نور هم سره مضبوط شي. یگانه دا علت چې موږ ترڅو د دې ولس او د دې قوم او د دولت موږ مطمئن کو چې افغانان ښه خلک دي، صلح دوست خلک دي او موږ دغه بعضي ضرورتونه چې موږ دي موږ غواړو د دې حکومت په مخ کې او د مشرانو په مخ کې موږ کېدو ترڅو چې ان شاء الله دغه آینده کې به موږ داسې یو زمینه مساعده کړو چې موږ یو ټولنه ولرو، یو دفتر ولرو، ترڅو چې ډېر ورونو دلته مشکلات دي د هغوی سره موږ مرسته وکړو، مدد ورسره وکړو او بل د دې نه موږ افغانستان ته هم مرستې وکړو. زه فکر کوم دا ځان ته زما فریضه نه ده، چون یو فکر و یو نظر دا پیدا شول او ما په دې کې لږ کار وکړو. بیا د دوستانو د کور آباد وي ټول افغانانو کې ونډه واخیستله او الحمدلله دا پروګرام کامیاب شو او ان شاء الله موږ خپل دولت هم هڅوو چې هغې هم په دې کې موږ سره لږ مرسته وکړي، لږ نه چې ډېرې مرستې وکړي. او موږ دا خبره څو ځلې کړې چې موږ رئیس صاحب دولت باید راشي عربي هیوادونو ته خصوصا متحده عربي اماراتو ته راشي، د دې مشرانو سره کینی او ترڅو پورې چې د افغانستان او د اماراتو دغه دوستي وروري نور هم مضبوط او کلکه شي. تاسو خو څنګه چې وی چې لکه دلته کې چې تاسو دغه خبرونه په حواله به خلکو څخه لاړی، افغانانو څخه پښتنو څخه بلاړی او ته ستړی کړی او کنه مرسته او تعاون دار زه الحمدلله تاسو باور وکړئ چې دغه ټول ورونو ته چې زه دلته راغلم قومونو ولسونو سره کېناستم ما ته ډېره زیاته حوصله راکړه. حتی ټولو ورونو او افغانانو چې ما ورسره مسله ورسره بحث کړې ده، حتی دوی ما ته د مادي کومکونو ژمنې هم وکړې او دا فکر کوم یو نوی زیری و چې زموږ په دې مسافر ورونو باندې وشولو چې دغسې یو غونډه جوړه شي ترڅو چې د دې پایلې انشاءالله په آینده کې مثبت وي او د دې نه موږ ډېره ګټه واخلو په آینده کې د ټولو افغانانو لپاره. تاسو خو د افغانستان کې د قومونو مشر ومې، ټول خلک درته سترګې راړی، خلک ورته سترګې دي د قوم. څنګه کولی شي دا قومونه خپل راپاسو په افغانستان کې د امن او د قرارۍ لپاره کار وکړي؟ ګورې افغانستان یو قومي هیواد دی او په دې باندې ټولې دنیا ته تسلیم کړی دی. افغانستان د قومونو جوړ یو هیواد دی او په دې کې ټول قومونه د افغانستان پښتون، هزاره، تاجک، پشهی، ایماق، ټول ترکمن او ازبک ټول حصدار دي په دې ملک او ټول غواړي چې په افغانستان کې یو امن کور وي، افغانستان امن کور جوړ شي او امن بیرته په افغانستان کې تامین شي. خو د دې لپاره یو څه وسایل دي، یو څه پرمختګ باید وشي او په دې لړ کې زموږ دولت متاسفانه چې ناکام پاتې شوی دی ترڅو چې د قومونو اعتماد او د قومونو ملاتړ ځان ته پیدا کړي. متاسفانه اوس
څه پورې په دې لړ کې مثبت کار نه دی شوی. ګورې زه به تاسو یو مثال درکړم. په افغانستان کې موږ دیموکراسي په 2004 کال کې موږ په ورین تندي باندې ومنله چې دیموکراسي یو ښه نظام دی او ښه سیستم دی. متاسفانه دیموکراسي د افغانستان عنعنې، د افغانستان کلتور، د افغانستان رسم و رواج سره مطابقت ونه شو کړلی او ډیر داسې خلکو شخصي استفاده وکړه د ملت د پشتیوانۍ نه، د ملت د ملاتړ نه. نو همیشه که تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کوئ، په افغانستان کې قومونو وطن جوړ کړی دی. موږ دا نه وایو چې قومونه دولت وکړي، دولت مخکې ویسي، خو د دولت د پیاوړتیا دپاره، د دولت د ملاتړ دپاره او د دولت د کامیابولو دپاره او په امن راوستو کې همیشه زموږ قومونو ډیر مثبت رول لوبولی دی. د لویې جرګه چې دغه هر وخت دایریږي دا د افغانستان د قومونو یو جوړ یو سیستم، یو نظام دی او چې په هر هغه کې دا استعمال کیږي که هغه په قانون اساسي کې او که بیا د امریکې سره د ستراتیجیکل اګریمنټ امضا کېدل وي. نو تر څو پورې چې دومره د قومونو د نظام نه استفاده کیږي، ولې افغانستان قومونو ته توجه نه ده شوې؟ متاسفانه دغسې یو عمل په 11 کالو کې د دیموکراسۍ تر بیرغ لاندې شوی دی او آینده به انشاءالله د افغانستان همدا قومونه راټولیږي او بیرته به افغانستان دپاره یوه لایحه جوړوي او بیرته به انشاءالله د افغانستان دپاره د امن یوه لار پیدا کوي. په اخر کې د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوال ته په ټوله دنیا کې ګوري، که څه پیغام لري؟ زما پیغام ټول افغانانو ته او ټولو د افغانستان میشتو خلکو ته او هغه افغانان چې په خارج کې دي دوی دپاره دا دی چې دوی وهڅوي یو بل چې افغانستان دپاره یو څه وکړي. دا د هر فرد د افغانستان وظیفه ده او د هر افغان وظیفه ده چې د افغانستان په بیا جوړېدو کې، د افغانستان په بیا ودانولو کې او بیرته د افغانستان د بیا د پرمختګ کې او د قومي او ولسي د یووالي کې د ونډه واخلي. او الحمدلله زه په دې متیقنه یم چې که دغسې ورونه دغسې پروګرامونه په خارج کې شروع کړي هم انشاءالله د دې پایلې به ډېرې مثبتې وي. د خپل وطن، د خپل قام، د خپلې خاورې لپاره چې تاسو کم ګام پورته کوئ، شمشاد ټلویزیون او زموږ همکاران به تاسو سره وي. ستاسو نه هم ډېره مننه. کور آباد صاحب. ډېره مننه. ستړي مه شئ، په خیر علی. خوشحاله اوسئ، تاسې هم ستړي مه شئ.